واو افغانستان هم د ویسټینډیز خلاف خپله لوبډله اعلان کړه. افغانستان د ویسټینډیز خلاف د خپلو 20 اوریزو او 15 اوریزو لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. نو ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو باندې خیال کوو کوم زموږ په چینل کې نه بیاست او زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او سره څنګه کې د څنګه هم ضرور ان کړئ تر څو هر نوې ویډیو اپلوډ کړم تر تاسو پورې زیاته ضرور لګي. ویډیو کوم نه لایک کړئ ویډیو لایک کول ملګرو سره هم شیر کړئ. راځي اول لمړی به تاسو د T20 لوبو په اړه سکواډ اعلان کړم. کپتان راشد خان ارمان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، رحمان الله گربوز، گلبدین نایب، محمد نبی ساخیر، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فرید احمد، یامین احمدزی، نوین الحق، سید احمد شهزاد، مجیب رحمان. نو په دې لوبو کې ډېری نوي ځوانانو ته چانس هم ورکړی لکه سید احمد شهزاد، نوین الحق، یامین احمدزی او ابراهیم زدران ته. جاوید احمدی هم T20 لوبو ته سلیکټ شوی ده. خدای دې وکړي چې ښه وځلیږي. نو راځو ملګرو د 15 اوریزو لوبو سکواډ تاسو ته اعلانوم. 15 اوریزې لوبې: کپتان راشد خان ارمان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، رحمت شاه، جاوید احمدی، افسر زازی، گلبدین نایب، محمد نبی ساخیر، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یامین احمدزی، نوین الحق، اکرام علی خیل، مجیب رحمان. نو ملګرو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګنګوسې او پوسټونه کېږي چې حشمت شاهدي ولې لوبو څخه کېنول شوی ده. نو تېره شپه په د کرکټ بورډ ویان د له BBC سره په خپلو خبرو کې ویل چې حشمت شاهدي په دې خاطر له لوبډلې څخه کېنول شوی ده چې پیل سیمنز د ویسټینډیز اوسنی روزونکی یا کوچ د افغانستان پخوانی روزونکی کوچ و چې هغه د حشمت شاهدي سره بلد ولو. نو ملګرو بیا بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې پوسټونه کېږي چې که فیل سیمنز له حشمت شاهدي سره بلد وي نو فیل سیمنز خو له افغانستان له ټولې لوبډلې سره بلد ده نو باید افغانستان خپله ټوله لوبډله بدله کړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښه شوې نو دا ویډیو زموږ د نن ورځې ویډیو لایک او له ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. د خدای په امان.